پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې همدا اوس موږ ته را رسیدلی دی چې هغه هلک په مفتي سردار علي صاحب باندې د چاکو ګزار کړی او کوشش یې کولو چې په هغه د تمانچې ډزې وکړي. دته دا هر څه چا ورکړي او آیا رښتیا یې د مفتي سردار علي صاحب په سر باندې پیسې اخیستې وي او که بل څه مسله وه؟ د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ درنو دوستانو. دغه هلک چې د صوابۍ مانکۍ اوسیدونکی دی، د دغه هلک ماواګان وایي چې دا یو ذهني مریض دی او هیڅکله هم د داسې کار نه دی کړی چې چا ورته پیسې ورکړي وي. خلکو ته پکار دي چې د واقعې ته بل رنګ نه ورکوي. خو بل اړخ ته خلک وایي چې ولې د داسې کول چې په ټوله مجمع کې مفتي سردار علي صاحب پسې ورتلو او په هغې د چاکو یا چاړه ګزارونه کول، د که ذهني مریضتیا لرله نو کولی شو په محفل کې په بل چا باندې ګزارونه کړي. خو دا چې سیده هغه پسې ورغلی دی نو په دې کې څه خبره شته او پکار ده چې د دې هر څه تفتیش وشي. بل اړخ ته دا خبره هم کیږي چې دا هلک وایي زما د مفتي سردار علي صاحب بیانونه نه دي خوښ، ځکه چې دا هر وخت کله یو پسې کله بل پسې خبرې کوي، نو په دې وجه باندې ماته غوسه راغلې وه او په ده باندې مې ګزارونه وکړل. خو درنو دوستانو د ده کورنۍ دا وایي چې دا ذهني مریض دی. په دې هم شکرګزار یو چې الله تعالی مفتي سردار علي صاحب ته روغ صحت ورکو. خو حکومت له پکار دی چې د دې واقعې مکمل تفتیش وکړي او هر څوک چې د دې واقعې په صحیح طور باندې ذمهوار وي هغوی ته سخته سزا ورکړي، ځکه چې علما زموږ د سر تاجونه دي او نه د پکار چې هغوی سره داسې یو ظالمانه پیښه مخې ته راشي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره را سره پاتې شوئ. زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت مو له تازه معلوماتو خبر وساتو. ستاسو ټولو بیا هم ډېره مننه.